نن موږ په دغه ویډیو کې دا زده کوو چې څنګه د ابابل دپاره یا خپل شخصي کاروبار لپاره یوه ساده لوګو جوړه کړو او بالاخره په ابابل کې ولګو. نو دا به د ابابل دویم جلسه وي او په لومړی کورس کې موږ په لومړی سیشن کې موږ دا ویلي چې څنګه په ابابل کې یو ساده ثبت نام کولی شو او زموږ هدف څه شی ده چې دا کورس مکملو. دا یو پیسه جوړونکی کورس دی چې تاسو دا در زده کوي چې څنګه په ابابل کې کار کولی شئ او شخصي برند جوړولی شئ او بالاخره په هغه برند کې خپل سامان خرڅولی شئ. که چېرته غواړئ د کورس لومړی جلسه وګورئ نو شاته پخوانی ویډیو لیدلی شئ یا پاسه په دې کارت باندې کلیک وکړئ او یا ډسکرپشن یا لومړي کومنټ ته لاړ شئ چې اوله ویډیو پکې وګورئ. نو ویډیو شروع کوو چې څنګه کولی شو د خپل کاروبار لپاره یوه ساده لوګو جوړ. بسم الله الرحمن الرحیم. په دغه کورس کې به موږ یوه لوګو خپل بزنس لپاره جوړو. ګوره که چېرته بزنس لپاره لوګو جوړول بهترین ویبسایټ چې زه تاسو ته معرفي کولی شم تر ټولو اسانه پکې لوګو جوړي canva.com دی یا canva یو اپلیکیشن هم پلی سټور کې لري، نو پلی سټور نه ډاونلوډولی شئ. دا د canva کوم اول سر کې چې ښکاري دا canva اپلیکیشن دی. دلته چې تاسو ورشئ په سرچ بار کې د خپلې لوګو هغه برنډ ولیکئ. زه یو ورزشي جوړوم لوګو د ورزش لپاره، خاص نیچ زما بوکس دی بوکسینګ. ګورم ما ته څه راوړي. ما ته دا سامان راوړل، زه ورسره لوګو هم اضافه کوم. اوکې بوکسینګ لوګو مې سرچ کړم، دا یې ما ته راوړل. ما دا مخکې خوښه کړې وه، په دې باندې کلیک کوو. دلته کولی شو موږ خپل لوګو نوم ورکړو. ما خپله چون سټور ته نوم ورکړی سکندر. دلته تاسو چې ګورئ په دې ټکس باندې چې ما کلیک وکړم کولی شم ټکس بدل کړم، او که دې باندې کلیک وکړم کولی شم رنګ یې بدل کړم یا یې په ځای بل څه راوړم. زه ټکس د خپل برانډ نوم ورکوم. د دې لپاره چې ټکس بدل کړئ ډبل کلیک پرې وکړئ. بیا زه به دا ړنګ کړم وبه لیکم سکندر. نامنظم شو او تاسو منظم کړئ. لږ نامنظم دی، دا خط ونیسئ کش یې کړئ تر څو منظم شي. منظم شه. لاندې دا کلیک پې وکړئ. چې کلیک مې پې وکړئ ډیلیټ بالټي باندې کلیک وکړئ. خاص سکندر لږ څه پاس راوړم مینس ته بیخي په مرکز کې شه سکندر. نو دا شوه لوګو. دلته کولی شو اضافي سکندر سپورټ. دا هم شو سکندر سپورټ. سکندر سپورټ زما یوه خاص کټګوري ده، زما لوګو آماده ده. کله چې تاسو لوګو جوړه کړه زه تاسو خپله لوګو وښیم. دا پاسه سیو باندې به کلیک وکړئ، دا هغه شی چې لاندې راغلی دې باندې چې تاسو کلیک وکړئ لږ منتظر شئ. دا وګوره ورو ورو زموږ لوګو نوره چاپ کېږي او زموږ ډیزاین مکمل شي. البته دا پری کانوا وه، یعنې مفته ما جوړه کړه. که چېرته د دوی میاشتنی سبسکرپشن تاسو واخلئ کولی شئ لا حرفوي ډیزاینونه په دې باندې وکړئ. ما په پرو باندې ځکه ونه کړه ځکه چې تاسو سره شاید پری باندې هم کولی شئ داسې لوګو جوړه کړئ چې ډېره خارڅه نه ده خو ستاسو کار پې کېږي. ګالري ته راغله نوره پاسم نوټیفیکیشن راغلی. نوره کولی شم په خپل بزنس کې استفاده کړم. همداسې کولی شئ تاسو د هر څه دپاره چې وغواړئ لوګو جوړه کړئ. فقط کافي ده یو څه شی. زه شاته راځم. هر څه شی لوګو چې تاسو جوړوئ
کافي د دومره وکړئ چې تاسو په سرچ کې هماغه ورکړئ. تاسو په دې ابابل کې مثلا سپورټي سامان خرڅوئ، تاسو بوټونه خرڅوئ، بوټونو بهترین اغله وچې میوې بهترین هغه پکې لرو موږ چې کولی شئ د وچې میوې دپاره یوه لوګو جوړه کړئ. یا مثلا داسې خدمات لرئ چې مثلا تاسو یوه لوګو جوړوئ، کولی شئ ورته لوګو په دې کانوا کې په وړیا ډول په انټرنیټ کې جوړه کړئ. او ځینې سیستمونه لري چې هغه پرو دي، یعنې تاسو باید میاشتنۍ پیسې ورکړئ. زما لوګو جوړه شوله سکندر سپورټس په نامه. ګوره که دلته موږ سرچ کوو، یو سړی د فرض مثال جوړوي ځان ته د هغه لوګو، مثلا هغه لري د بوټونو دکان لري، شوز. د بوټونو لپاره یوه لوګو موږ جوړوو. دلته ولیکئ شوز. کله مو سرچ کړو دا وګورئ شوز. تاسو کله چې شوز ته راشئ، بوټونه خرڅوئ، مختلف ډیزاینونه تاسو په دې کې پیدا کولی شئ. ما صرف شوز ولیکل. مخصوصا تاسو چې کله په ابابل کې خپل بوټونه یا هر څه اډ کړئ او بعد د هغې نه غواړئ چې هغې ته تبلیغات وکړئ، کولی شئ دې ځای نه ښایسته ښایسته فوټوز راوړئ. که دې باندې زه کلیک وکړم، یو څه تاسو ته په ډیزاین کې وښیم چې ډېر مو په در خوري. اول دا کوم فونټونه چې تاسو غټ ولیدل، کولی شئ په پښتو ژبه په دري ژبه یې ولیکئ. دویم هغه بوټ چې تاسو هغه بوټ تاسو راواخلئ، خپل بوټ نه یو عکس واخلئ، بیکګراوند یې ریموف کړئ. ډېر اسان دی، هغه هم تاسو ته ښیم چې څنګه موږ کولی شو بیکګراوند ریموف کړو. که چېرته هغه ویډیو تاسو کتل غواړئ، پاسه په دې کوم هغه چې درته ښکاري په دې باندې کلیک وکړئ، ویډیو یې راځي، یا ډسکرپشن ته مراجعه وکړئ، تاسو ته هغه هم ښودل کېږي. بیکګراوند یې ریموف کړئ، ډېر راحت دې ځای ته کولی شئ خپل بوټ تاسو راوړئ. زه لږ منتظرېږم چې دا تر څو خلاص شي. ګورئ دوی دلته مثلا ډسکاونټ تخفیف لګولی، تاسو کولی شئ تخفیف ولیکئ. دا هر څه پښتو ته واړوئ. په کانوا کې ډېر ښایسته ډیزاین تاسو کوئ. یو مکمل تیار ډیزاین ده، هر څه لري، کولی شئ تاسو ځینې تغییرات یې ورکړئ. مثلا ډېر عجیب ده، ښه موږ یو بوټ نه عکس اخلو، دې ځای ته راوړو، نور ډیزاین ټول شوی، کولی شئ دلته پښتو ولیکئ. دې باندې ډبل کلیک وکړئ، هسې خبر کوم. مثلا یو څه شی وایم که نه، نوی مثلا سامان هسې یو ټیسټینګ ده. دا ډېر مختلف فونټونه به موږ لرو، مخصوصا بهاج فونټ دی چې ډېر ښایسته دی. دا تاسو کولی شئ دلته تغییرات یې ورکړئ. ښه نو دوستانو، ډېره مننه چې تر اخره پورې راسره وئ او زموږ لوګو جوړه شوله. په بل سیشن کې به دا اپلوډ کوو او یو سیلر اکاونټ به موږ جوړوو، په هغې به دا په هر څه شي به دا چاپو. نو دا زموږ یوه ساده لوګو وه او یو څه شي باید یادوري وشي چې په دې لوګو جوړونه کې هیڅ کوم د ګرافیک ډیزاین اصول داسې خاص نه دي مراعات شوي. که چېرته حرفوي جوړول غواړئ، حتما باید د ګرافیک ډیزاینر سړي ته مراجعه وکړئ. موږ خپله که دا حرفوي جوړولی، دا موږ ډېر غټ وخت نیسي چې هغه په فوټوشاپ او السترېټور او په دې نورو برنامو کې جوړېږي. خو ضرور نه ده چې ډېر تخصص ولرئ او یو ډېر قوي لوګو جوړه کړئ. دا هم ستاسو کار مکمل کولی شي او یوه بهترینو لوګوګانو څخه ده چې تاسو کولی شئ استعمال کړئ. نو په دریمې جلسې کې به موږ تاسو سره